خور به دې په ډولۍ کې مال راکې. بابا نن د حضرت ولی دې ځای ته ځو او پوره د 2-3 لکو روپو دا ورسره وامه پوه شوې. څه دی خیال دی؟ خو ته خدای تعالی مسلمانه تا دومره پیسې کا سره د کمې غاړې رالې. واشنا پلار مې ځمکه خرڅه کړې وه او دا بانه مې ورته وکړه مې یونیورسټۍ کې داخله کوم. رجب ورزونه کا نن دې سم سترګه سره ده. یا بچي دا چټه روانه او دیلو پرانو سره ته بیا ګرځي. ګوره تعالی ما ځمکه خرڅه کړه تعلیم مې در باندې کو نو ته ټول از دې نشو تماشو بسې ګرځې او جوارو بسې ګرځې. یا بچي نو ته ما ولې د خپلو مشرانو ته شرمې. یا بچي د خدای خاطر وکړه دا جوارې موارې پرېږده که نه دیلو پرانو سره دا ګرځېده پرېږده که نه. پلاره زه چې سم کومه که نه نو ښه کومه. زه په خپل ښه او بد ډېر ښه پوهېږم پوه شوې. ستا ډېره مهرباني. راځه چې ځو. بچي دا ستا ګناه نه ده دا ګناه زما ده. ما خپلو خویندو لیسه ور نه کړه ای مې د کیسې نه وباسل. رور غریب مې چې کوم هغه له مې شاړو کې ځمکه ورکړه ځان مې په دې خلاص کړو ټول سر مې واغستو. نو 100,000 خو به ما ته خدای پاک را رسوي که نه خو زه ګورو به چې مخکې څه کېږي. الو سړی مې درله راوستی دی دا څه دی؟ او په پته مې ورته نه هم کړې ده. خپل شرط ورسره لګوه. ټیک ده شرط ورسره لګوم خو که دا شرط ما بیلو نو ستا بیا خیر نشته. دا هر څه په ما پرېږده خانو دا به ډاډا دې له ژوندې. ته چې ورځو نن به زما او ستا دا جواري په نوې انداز هغه څنګه خان؟ هغه داسې خو چېرې تا وګټله نو زما دا جایداد دا اجره ستا په نوم او که چېرې ما وګټله نو بیا زما یو شرط دی او هغه د دې جوارۍ نه پس به زه تا ته وایم. صحیح ده خان منظوره مې ده. ما خانانو واه ستاسو غوندې د خانانو د لاسه خو زمونږ د اجرې عبادي دي. پته به په میدان لګي باچا دې بار شي. وا خان ډېر زورور قسمت ته دی. په زندګۍ کې مې په لومبي ځل جواري ویله. اجاز خان زما شرط خو راته یاد دی که نه؟ خان شرط دې راته وایه پښتون یم په دې ځای به یې درله پوره کوم. نو بیا واوره خور به دې په ډولۍ کې مال راکې. خان دا زه درته دومره بې غیرته ښکارم چې خپله خور به ستا غونته خانګوټې ده په جوارۍ کې ورکوم. اوس یې لیده نه کړمه په جنګ کې خو تېښتم نیمه بادري ده. ګلاله ازوی وړې کارنامه وکړه جواري یې بیله کشر خان یې وویشته. دا څه دی تاسو ته به ما وایي چې دې په دملو سره مه کښېنئ دې لوپرانو سره. یا بچي دا تعلیم ما پتا په دې د وجې کو چې ستا په لاسو کې بہت سات کړی یا تعلیم خو ما تا باندې په دې وجه کړو چې تا سره په دې لاس کې قلم وي. نن تا ما ته دا څه هدایت کړی دي دا څه دي؟ پلاره چېرته چې د پښتو او د غیرت خبره راشي نو بیا څوک دې ته نه ګوري چې زما په لاس کې قلم دی او که تماچا. یا بچي تاسو د دې پښتو او د انکو خبره هغه ټایم ولې نه کوئ کله چې دا تماچه راغلی کله دا ډزې کوئ نو خامخا بیا به خپلې خویندې سورو کې ورکوئ. نو د خدای خاطر وکړئ زما خو دا زوی تباه شو خو تاسو ته وایم چې تاسې مه کوئ چې د خپلو زامنو د لاسه بیا لوریانې سورو کې ورکوئ.